سلامونه ټولو ملګرو ته. ته دا خبره واوره، زیشان به غولي ستا خور به غولي. زما د ښځې الحمدلله چانوک نه دی لیدلی. ښه زما چې څوک ښځه ده او ما چې څوک ښځه کړله که نه، نو هغه زما خپله یینه ده. ښه زما خپل خاندان ده. صحیح ده. او دا کومه ښځه چې ماله په دې میډیا کې ښځه شو وه که نه، چې هغه واده م ونه شو، دا پیغورونه احساس دي، په هغه ښځه باندې ما دا دغه کړی و، ما دا به د پښتون لوري و، په سر یې به یې د حیا څادر دی او تور سر یې ده. ښه هغه ښځه که ښځه وی نو خلکو به ورته په داسې نظر باندې نه کتې. زما د ښځې چا پلاو نه دی لیدلی. زیشان به دې خور غولي، زیشان به دې مور غولي، زیشان به دې خاندان غولی، زیشان به دې هغه پلار غولی، او دا ښځې داسې په لار کې نه دي پرتې. ښه ته خو د ښځې غو وی که نه، زما دې په خدای تعالی قسم وي، موږ داسې خاندان یو، موږ داسې خلک یو چې زمونږ په ښځه باندې معمولي دا خبر هم راله چې د پلانکي ښځه داسې نو موږ بیا لاله وو. ته لاړ شه د غیرت او د پښتون تپوس وکړه، ستا کوست هغه کنجرې مور وغیم. بقایا دغه ښځه نه وه که نه، چې دا ښځه وی که نه، د دې باران هم چا پلاو نه وی لیدلی. زما په نوم باندې 11 جنکۍ زندګي تیری. لاړ شه په ګاونډ کې به چا مخ نه لیدلی. 11 جنکۍ زما په نوم باندې زندګي تیری، چې په هغې کې 2 په افغانستان کې وي. بقایا زما چې کوم غیرتي افغانان دي، هغه زما د ویډیوګانې لایک کوي، صرف دلګان زما خلاف دي. چې کم نران دي زما ورونه دي، چې کم کنجران دي هغه زما خلاف دي، چې کم د لایک او د پالو دپاره پلیننګ کوي، نن یو شانتې خبره کوي، سبا له بل، هغه خلک زما خلاف دي. چې کم پلیننګ نه کوي او سیده خلک دي که نه، او په رب مین خلک دي، او د افغان مور بچی او د افغان پلار نه پیدای که نه، نو هغه ما ډېر په ښه نظر باندې بولي، او اوس هم زما ویډیوګانې لایک کوي. لاول د هغه سړي مور وغیم، د هغه سړي خور وغیم چې د ملکونو ترمنځ د نفرت خبرې راوړي، او بیا د هغه سړي ښځه وغیم چې د ښځو په شانتې او په دغه کې راځي، او د ښځو په شانتې او د لګانو په شانتې کمنټسونه کوي. د مور هغه کوسم وغیم. داسې قوم یې که نه، زما دې په خدای قسم کې به تاسو په تاریخ کې څوک رقم وکړي. ستاسو دې کنځلو هغه خویندو میندو ته کډې ور په سر کړي، اخښتګونه ټولې دنیا ولیدو، په ټوکرو کې کډې واغستې، د ګډو د بیزو څه په ټرکونو کې لاړې. غیرت هم څه شي ځي. اوس لاړ شه په افغانستان، په د کابل په اډه کې او د جلال آباد او د قندهار په د ګاډو په اډه کې ناستي، چې ته وایې زما افغان دی، اوس یې کور ته بوځه که نه، اوس وله د پناه ځای ورکړه که نه، د یو ټیم ډوډۍ وله ورکړه که نه. په دې کې غیرت چې پاکستان ته کنځلې وکړي، د چا غینټه نشي کتی، د چا د غینډه یخته برابر نه وي، یو د پکې هم داسې نشته چې د غینډه یخته برابر شي. دا څونه چې زما خلاف یی، ستاسو افغانیت ټولې دنیا ولیدو. یو چې دغه را یادوم چې د افغانستان نه ټول تښتېدی، هغه ورځ هم را یادوم، او یو هم چې دا نننۍ ورځ یادوم چې زما ملک ته یهودي و کاپر وایي، خو ستا د افغاني پکې عزت و، او ستا په ملک کې ستا د ملک په سړک او په خاوره باندې نن افغانان جاړي چې په افغانستان کې مې عزت و، دلته مې نه و. ته راځې زما څه خبرې کوې د افغانیت او د پښتون، هغه چاته خبرې وکړي چې څوک هم په ژبه نه پوهېږي، او زم په ژبه پوهېږم که نه، زم هر څه پېژنم، زم غونډ اصلیت پېژنم.